بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مرګرو زمانوم د سلمان شاه او تاسو ګوره پښتو نالج فیکټری. ملګرو د نن په ویډیو کې بعد یو بیماری باره کې خبره کوو چې د هغې نوم دی لشمینیا. لشمینیا د ډینګي یا د ملیریا په شان یو بیماری ده چې هغه خوريږي او خاص کر ماشومانو باندې زیات اثر کوي. نو د نن په ویډیو کې به مونږ تپوسونه کوو د سیار علي شاه نه د لشمینیا بیماری باره کې. سیار علي شاه تاسو به پیژنئ، د خیبر نیوز اینکر پرسن دی، په بیلابیلو پروګرامونو کې ستاسو مخې ته راځي. نو مونږ د سیار علي شاه نه د لشمینیا باره کې څه پوښتنې کړي دي، راځئ چې ویې ګورو. سلمان، د لشمینیا چې کوم دا وبا خوره شوې ده په خاص توګه باندې خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې او بیا چې کوم دغلته د خیبر پښتونخوا لرې پرتې سیمې دي په هغې کې دا وبا خوره شوې ده. لشمینیا مرض اصل کې دا پوښتنه وکړه، لشمینیا مرض چې دی نه دا د ماشي نه لګي، څنګه چې د ډینګي ماشي دی نه دغه شانته دا یو ماشي دی، ماده ماشي دی، د هغې نه دا لګي او هغې ته سینټ فلای چې کوم دی نه د هغې نه دا مرض لګي. د دې چې کوم متاثرین دي یا چې دې دا کوم خلکو کې زیات لګي نه هغه دي ماشومان دي په هغې کې زیات تره او د دې آوټ بریک به ورته زه ووایم چې لکه دا اوس یو بالکل ډېر زیات راغلی دی، شروع شوی دی په خیبر پښتونخوا کې. خیبر پښتونخوا کې چې کوم مین متاثره علاقې دي نه هغې کې باجوړ دی، مومند دی، کرک دی، پیښور کې اوس کیسز راغلی دي، مخې ته راغلی دي، په مردان کې هم راغلی دي. نو مطلب دا دی چې دغه وبا چې کوم ده نه دا خو پوره خوره شوې ده. د دې لومبنۍ خو دا ضروري ده چې حکومت د دې څنګه چې د ډینګي دپاره یو پوره اویرنس کمپین چلیدلی و، د دې دپاره هم یو پوره کمپین وچلی ځکه چې دا ډېر زیات ضروري دی. دونه لکه فیټل نه دی دا وبا. پرون چې کوم دې لړ د خیبر پښتونخوا هیلث سیکرټري هیلث دی ډاکټر فاروق جمیل، هغه یو پریس کانفرنس هم کړی و، هغې کې هغه څه فګرز ورکړي وو او هغه ویلي چې 21,000 نه زیات کیسز تر اوسه پورې په خیبر پښتونخوا کې ریپورټ شوي دي. مطلب 21,000 ښه ټیک ټاک کیسز دي، خلکو نه لګي خو ماشي چې کم دی نه لکه 21,000 خلک متاثرین دي، نه مطلب چې ماشي هر ځای کې موجود دی دې وخت کې. د دې نه اوس د دې نه لکه هغه حفاظتي اقدامات څه پکار دي، نو هغه چې څونه خلک په خاصه توګه باندې ماشومان بهر لیږي نو لږ خیال کول پکار دي چې ماشي د صفایي کول پکار دي چې ماشي هلته کینی. بنیادي کار خو دا د حکومت دی چې د دې دپاره کم هغه سپری کیږي نو هغه ډېره زیاته ضروري ده چې هغه وکړي، ځکه چې په کم ځایونو کې آوټ بریک دی نه هلته خو اوس پرون حکومت چې کم دی نه دې خبرې نوټس اخیستی، اوس لږ اکټیو شو، هغه سیز کنټرول کولو کې هغې لګیا دي. خو چې په کومو سیمو کې دا اوس دې وخت کې نشته، هلته صفایي ډېر زیات خیال ساتل پکار دي، ځکه چې لشمینیا چې ده دا خو هسې لکه لایف تھریټنینګ نه ده، مطلب بنده ته مړ کیدی نشي، مړ کیدی خو ته نشي، ځکه چې پرون کوم ډاکټر صاحب خبره وکړه هغه چې لایف تھریټنینګ نه ده، خو په دنیا کې چې کوم د دې کیسز دي نه هغې کې لکه فیټل کیسز پکې هم راغلي، مطلب اموات ته نه شوي، خلک ته مړه شوی دی. نو خطرناک خو دی، خو ضروري دا چې کم خلک په دې کې متاثر دي. تاسو به کتلي دا سکین السر دی، لکه خلک ورته یو قسم د سکین کینسر وي، غټې غټې دانې راوخي جو ډېر زیات تکلیف د هغې نه. نو که یو سړی ته مریم نه خو لکه هغه تکلیف چې په څنګه رنګ باندې نه لکه زیم چې حفاظت یې ډېر زیات ضروري دی. حکومت هم دغه غلطۍ کړې دي چې لکه کله نه داسې نن نه دی، د دې یو پوره تاریخ پروت دی دلته کې په خیبر پښتونخوا کې چې کله دا مرض راغی نه پکار دی چې هغه پریمټیو میئرز اخیستلی شي وو، حفاظتي اقدامات اخیستلی شي وو چې یاره دا ماشي چې کوم دی دا مړ کړي شي. خو خیر اوس هم چونکې اوس سر اوچت کړی دی او واړه دي نه او زنانه ته زیات تر متاثره دي. او بل د ټولو نه دې کې اهم خبره دا ده چې ویکسینیشن د دې ډېر زیات لکه کم دی، نشته، دوایي نه میلاویږي. اوس پرون چې کوم سیکرټري هیلث خبره وکړه چې هغه وایي مونږ عالمي چې کوم صحت ادارې دي نه هغې سره خبره کوو چې یاره مونږ له د ویکسین راکولو کې مونږ سره څه مدد وکړي. نو هغه یو هیلپ کیدی شي هغې نه څه نه څه میلو شي، خو ډېره زیاته په موجوده وخت کې ضروري ده
چې څونه خلک کور والا دي په خاصه توګه باندې مور او پلار دي هغوی د ماشومانو ډېر زیات خیال وساتي، خپل کور او خپل ګیر چاپېره کې صفایي وکړي، په خپله دې کوشش وکړي چې لکه داسې طریقې سره چې کوم ځایونو کې ماشي دي چې هلته کې څه داسې سپری وغیره وکړي چې هغه ماشي ختم شي. نور دا ده چې تر اوسه پورې هغه شانتې زیاته مسله نه ده جوړه شوې ترې نه، خو بیا هم احتیاطي تدابیر چې کوم دي دا ډېر ضروري دي. نو د دې ماشي خاتمه چې کوم ده نه دا پاسبل ده بلکل. ډیره مننه سیار علي شاه د دومره معلوماتو راکولو لپاره. ملګرو دا ویډیو کوم خوښه شوي وي نو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ چې در هغه خلکو پورې ورسي چې خلک احتیاط کوي او خپل ماشومان د داسې قسمه بیمارونو بچ وساتي. د خپل ځان او چار چاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ. سلمان شاه له ورکوي اجازت. د الله په امان.